الرحیم. نن راځو بیا کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې یو بل شی وایو، راځو څه شی وایو؟ ډسپلی ته. د ډسپلی په مرسته موږ کولی شو چې د خپل کمپیوټر دپاره د ښودنې شکل بدل کو او هم د لیکنې اندازه غاټه یا کوچنۍ وښیو. د کوم شي په مرسته؟ د ډسپلی په مرسته. ډسپلی معنا ښودل، ښکاره کول. راځو چېرته؟ کنټرول پینل کې دننه ډسپلی باندې کلیک کوو. هر کله مو چې ډسپلی باندې کلیک وکړ تاسو ته دغه وینډو ښکاره کیږي چې تاسو دلته کولی شئ د خپلې لیکنې دپاره فیصدي غوره کړئ چې لیکنه څومره غاټه ښکاره شي په مکمل کمپیوټر کې. په پروګرام کې نه، په ټول کمپیوټر یې مینوګانو، ایکنو او داسې نورو کې دغه مینو به تاسو ته بیا غاټه ښکاره کېږي، دغه لیکنه به یې غاټه ښکاره کېږي، لیکنې به یې غاټې ښکاره کېږي. ښه، دلته لیکلي دی make it easier to read what's on your screen. You can change the size of text in other items on your screen by choosing one of these options. تاسو به انشاءالله په انګلیسي پوهېږئ، دغه ځای کې ټول معلومات درکوي. خو راځو دلته دوه اپشن لرو، دوه اختیاره لرو. دلته یې پریویو کتلی شئ، دلته ګورئ، دغه یې د پریویو ساحه ده. ګورئ سمالر 100% ډیفالټ، 100% عادي حالت ده چې نه کوچنۍ ده و نه غټ ده، په دې کې کوم تغییر نه دی راغلی. خو موږ کولی شو چې د دې اندازه لږه غټه کړو. څومره؟ میډیم 125%. دلته ګورئ چې د دغه ځایونو کې دغه ایکن یې غټ شي، یو ځل بیا غیر فعال او کوچنۍ او بیرته غټې. دلته لاندې میسج ورکړلو چې some items may not fit on your screen if you choose this setting while your display is set to this resolution. هر کله چې تاسو دغه دویم اپشن غوره کړ نو کیدای شي چې ستاسو په کمپیوټر کې بعضې اجزاوې، بعضې شیان په سکرین باندې مکمل ونه ښایي. نو که غواړئ چې دغه تطبیق کوئ، د تطبیق دپاره به څه شی وکیږئ؟ اپلای. او که بیرته یې نه تطبیقوئ، بیرته به سپالر ته لاړ شو. اوکې، انشاءالله په دې به هم پوه شئ. اپلای مو چې هر کله ووه نو د دې لپاره به تاسو د خپل کمپیوټر نه لاګ اف کیږئ. You must log off your computer to apply this change. هو لاګ اف لیټر، موږ وروسته غواړو چې د کمپیوټر نه لاګ اف شو، د کمپیوټر نه خارج شو. نو راځو دلته یې ګورو چې زموږ او تاسو دغه ایکن لږ لږ غاټې شوي دي. انشاءالله په دې پوه شوي وئ. بیرته یې دې حالت ته یې کوو سمالر اپلای او بیرته کوچنی. لاګ اف نه شو، که چېرته لاګ اف شو دغه ځایونو کې به تغییر راغلی وي، د ډیسکټاپ ایکنو کې به تغییر راغلی وي او دا به څنګه شوي وي؟ غټې شوي وي. خو زه د دې لپاره د دې کمپیوټر څخه نه لاګ اف کېږم. کیدای شي په دې ویډیو کې کومه ستونزه رامنځته شي، نو ځکه زه په همدې ځای تاسو انشاءالله تطبیق کوئ، همدغه کار به څنګه شي؟ ترسره شي. ښه، دا خو څه شی و؟ ډسپلی. فقط د څه شي په خاطر؟ د لیکنې غاټ ښودنې په خاطر. بیا راځو موږ او تاسو یو بل کمانډ وایو. بیا راځو موږ او تاسو کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې دننه یو بل کمانډ وایو. راځو دلته ښي طرف ته دویم کمانډ ده، ډیسکټاپ ګجټس. ډیسکټاپ ګجټس څه وظیفه لري؟ موږ او تاسو د دې په مرسته کولی شو چې په خپل ډیسکټاپ باندې لکه مخکې چې موږ او تاسو دغه شیان دي چې دي دغه ګجټس دي، چې دغه ګجټس یوه خاصه وظیفه سرته رسوي. خو که چېرته موږ او تاسو وغواړو دغه هایډ کو یا یې بیرته راپیدا کو یا په دې کې کموالی زیاتوالی راولو، نو موږ کړلی شو چې کنټرول پینل ته لاړ شو، دلته ډیسکټاپ ګجټس باندې کلیک وکړو. اوس دغه وینډو چې تاسو ګورئ، دغه ډایلاګ چې تاسو ګورئ، دلته ټول ګجټس موجود دي. که چېرته ستاسو کمپیوټر کې ډېر زیات موجود وي نو د دې ځایه تاسو کولی شئ چې خپل ډیسکټاپ ته یو ګجټ اضافه
اضافه کړئ. خو څو پیج لرو؟ دغه یو پیج لرو. که غواړو د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو چې دا د کومې کمپنۍ دی چې په خاطر ده شو ډیټیلز فعالو، ګورو چې دغه یو کوم دی، لاندې معلومات درکوي او دلته هم ټول معلومات درکوي. دغه ګورو چا جوړ کړی ده، کوم ویب سایټ ده او معلومات هم درکوي. دغه خو که وغواړو موږ او تاسو د دې څخه یو خپل ډیسکټاپ ته اضافه کړو، نو په هغې مربوطه ګجټس باندې کلیک کوو. د هغې نه وروسته رایټ کلیک اډ. هر کله به چې اډ وهلو نو ستاسو ډیسکټاپ ته همغه ګجټس اضافه کیږي. که چېرته وغواړو د کمپیوټر ځینې یو ګجټس غیر فعال کړو، یعنې ایسته یې کړو، لرې یې کړو، رایټ کلیک ان انسټال، نو دغه ګجټس به ستاسو د کمپیوټر څخه لرې شي. انشاءالله مشکل نه ده. یا هم موږ او تاسو د ډیسکټاپ له لارې هم کړلی شو چې ګجټس فعال یا غیر فعال کړو. رایټ کلیک ګجټس. د دې له مخې هم تاسو کولی شئ چې د ګجټس نه استفاده وکړئ، فعال یا غیر فعال، یا خپل کمپیوټر کې وګورئ. او که چېرته تاسو زیات ګجټس ولرئ نو دلته کولی شو چې یو مشخص ګجټس موږ او تاسو سرچ کو، لکه دغه کلاک مو ولیکلی موږ ته فقط همغه کلاک په ګجټس کې ښکاره کړ، یا بل. خو که چېرته تاسو غواړئ چې اضافه ګجټس د انټرنیټ له لارې ترلاسه کړئ، نو دلته لاندې دغه لینک باندې کلیک کوو، ګیټ مور ګجټس آنلاین. د دې لپاره باندې ځای باندې کلیک کوئ. د انټرنیټ په موجودیت کې تاسو کولی شئ چې د دې نه علاوه نور ګجټس هم خپل کمپیوټر ته ښکته کړئ او خپل کمپیوټر کې ورځنی استفاده وکړئ. که چېرته وغواړو دلته موږ او تاسو ګجټس فعال کړي دي، غواړو دغه ګجټس د خپل کمپیوټر ډیسکټاپ نه بیرته ایسته کړو، راځو دلته ګورئ 3 بټن لري. کلوز. دغه ګجټس د خپل کمپیوټر نه ایسته کوو، یعنی غیر فعالوي. یا هم موږ ته لارج سایز دغه جنتري لارج سایز کې وښیه، غټ سایز نشوه. یا هم موږ او تاسو انتقال ورکوو چې د ډیسکټاپ کومې خواته تاسو انتقالوئ، دغه ګجټس انتقالولی شئ. بیرته یې کوچني سایز کې وښیه، بیرته یې همغه ځای ته وړو، مشکل نه ده. بیرته راځو ساعت ته، د دې ځایه کلوز. دغه ګجټس ما غیر فعال کړ، بیرته راځو فعالوي ګجټس. له دې ځایه یا هم د کنټرول پینل له لارې ډیسکټاپ ګجټس، کومه طریقه چې تاسو ته اسانه وي. دلته راځو بیرته ساعت فعالوو، ډبل کلیک یا په دې باندې کوو، یا هم رایټ کلیک اډ، بیرته فعال شو. اوس که په دې کې موږ او تاسو تغییر راولو، اپشنز په دې کې تغییر راولو، غواړو چې د دې ساعت پر ځای بل ساعت وکړو. 8 قسمه ساعتونه لرو. راځو دلته 2 ساعت، 3 ساعت، 6 کوم یو ساعت چې تاسو ته خوند درکوي، همغه ساعت به د خپل کمپیوټر دپاره غوره کړئ. کوم یو چې خوند درکوي موږ تاسو دغه غوره کړ. دلته راځو کلاک نیم، دلته نوم هم ورکولی شو چې د خپل کمپیوټر کې د ساعت دپاره د خپلې خوښې نوم ورکولی شو. زیډنسي نوم مې ورکړ. دلته راځو ټایم زون، کارنټ کمپیوټر ټایم، کوم وخت تاسو ته ښکاره کړي. ټایم زون د کوم یو وي، تاسو کوم ځای کې قرار لرئ. کارنټ کمپیوټر ټایم، لکه مخکې چې موږ او تاسو ډیټینګ ټایم کې وویل چې موږ او تاسو ټایم زون چیرته ده، کابل افغانستان. او که چیرته بل هیواد کې وای نو کولی شئ د هغې ځای سره دغه وصل وي، او که تاسو په خپله خوښه یو بل زون ورته انتخابوئ، نو که چیرته د ستاسو ټایم زون د دې کمپیوټر سیستم ټایم سره برابر وي نو بیا هم دغسې ده. او که نه د یو بل هیواد یا ستاسو ټایم زون کمپیوټر کې بل وي نو کړلی شئ چې په خپله خوښه دلته ټایم زون ورته انتخاب کوئ، لکه چې شه کابل سره به بیا پیوستي. شو د سیکنډ هینډ. اوس ګورئ دلته ساعت ښیي، دقیقه ښیي،
او ثانیو ستن ولاړه ده غواړو چې دغه د ثانیو ستنه یې هم فعاله کړو شو د سیکنډ هینډ دا یې هم موږ ته وښیه د ثانیو ستنې هم موږ ته وښیه ثانیې کسې دلته روانې دي ګورئ او که چېرته سیکنډ غیر فعاله کړو بیا به ثانیې نه ښیي ثانیې هایډ شوې غیر فعاله شوې دا هم مشکل نه ده بیرته کړلی شو ثانیې فعالې کړو وروسته بیا راځو دغه لاندې ګجټس کلوز موږ ته یې غاټ وښیه دغه څه کار کوي په دې به تاسو پوهېږئ چې موږ ته د خپل کمپیوټر سرعت معلوموي د کمپیوټر د سی پی یو سرعت او هم د رام سرعت موږ ته معلوموي لکه زمونږ کمپیوټر اوس څومره مصروف دی زمونږ کمپیوټر سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ چې دا د کمپیوټر مرکزي عملیاتي برخه ده د کمپیوټر مغز هم بلل کیږي نو دغه د کمپیوټر څومره مصروف دی دلته یې ګورئ چې 81% مصروف دی ډېر مصروف دی څومره چې کم مصروف وي زمونږ فیصدي چې کمه ښیي د ستن دغې طرف ته راګړوي نو زمونږ کمپیوټر سی پی یو کم مصروفي او که دغه په طرف وي فیصدي زیاته وي زمونږ کمپیوټر زیات مصروفي دغه ورسره څنګه موږ ته د رام په هکله معلومات راکوي چې رام څومره مصروف دی رینډم اکسس میموري موقتي حافظه څومره مصروفه ده 10% دا هم ښي طرف زیاته او چپ په طرف کمه د دې نه وروسته دغه یو بل ګجټس چې د څه شي ګجټس ده د پیکچر ګجټس موږ کړلی شو چې دلته د خپل کمپیوټر ډیسکټاپ په سر باندې موږ ته تصویرونه هم وخت په وخت بدل شي ښکاره شي څنګه که چېرته غواړئ د دې تصویرونو په ځای تاسو خپل تصویرونه وکاروئ غاټ سایز کې ښکاره کوئ نو کړلی شئ دا خو مخکې وویل چې کلوز او موږ ته دغه تصویرونه لارج یعنې غاټ سایز کې وښیه ګورئ یا هم موږ کړلی شو چې په دې کې کوم سیټینګ وکړو یا هم د دې انتقال دغه ته ورکړو چې بل ځای کې ښکاره شي دلته ښکاره شي دلته ښکاره شي خو چې کوم ځای تاسو ته خوند درکوي نو راځو په دې کې لږ سیټینګ کوو هر کله مو چې په دې کې سیټینګ وکړ دلته فولډر کوم ځای کې دي ستاسو کوم تصویرونه د تصویرونو موقعیت به ورته انتخاب کوئ فرض کړئ زه راځم خپل تصویرونه انتخابوم دې ته وایي د الیپس بټن یا که چېرې دغه ځای کې تاسو مخکې راوړي مای پیکچر دغه مای پیکچر شول یا سیمپل پیکچر یا هم پیکچر لایبرري تاسو نور پیکچرې که چېرته موجودي خو که دې کې ستاسو خوښې پیکچر موجود نه وي موږ راځو الیپس بټن نه کلیک کوو کوم ځای کې دي ستاسو عکسونه یا تصویرونه راځو دلته مای کمپیوټر کې دننه چې کوم ځای ستاسو تصویرونه موجود دي فرض کړئ ډي ډرایو کې زه ګورم خپل تصویرونه وکاروم ګورو دلته چې تصویرونه چیرته موجود وي مونږ کړلی شو چې ویې کړو مثلا پیکچر دلته تصویرونه دي هغه تصویرونه به دلته راځي ښه د دې نه وروسته انکلوډ سب فولډر دا معنی که چیرته ستاسو تصویرونه یو فولډر کې وي په همغه فولډر کې دننه یو بل فولډر وي په هغې کې دننه نور تصویرونه وي په هغې کې دننه بل فولډر وي په هغې کې دننه نور تصویرونه وي په شمول د هغه فرعي فولډرو تصویرونه دلته ښکاره کړه یا هم فقط د موجوده فولډر تصویرونه دلته ښکاره کړه ستاسو خوښه ده د دې نه وروسته شو ایچ پیکچر دغه ډراپ ډاون لیست څه کار کوي موږ کړلی شو چې تصویرونو ته د بدلون اندازه د بدلون وخت هم تعیین کړو یعنی یو تصویر خو په ډیسکټاپ باندې راغلو دلته په دغه ګجټس کې بل تصویر څومره وخت وروسته راشي بل څومره وخت وروسته راشي بل څومره دلته یې وخت تعیینو 15 ثانیې کمه اندازه ده او 15 دقیقې زیاته اندازه ده 15 ثانیې وروسته د بل تصویر پې بدل شي د دې نه وروسته ترانزیشن بټوین پیکچر د تصویرونو ترمنځ د حرکت څنګه وي یو شان ښکاره شي
یا هم په غیر منظم شکل کې کوم شکل بارن شکل کې ښکاره شي. دلته زه یو ځل اوکې کوم. تصویرونه راغلل، ګورئ بارن شکل کې د ښکاره شي. یا زه دغه ځای ته یې راوړم چې ښه معلومات وشي. تصویرونه ګورئ چې بارن شکل کې تصویر غاټ هغه تصویرونه چې ما د خپل ګجټس دپاره ښکاره کړل په 15 ثانیې وروسته به پرې راځي. ګورو لږ نور سیټینګ پکې کوو. دلته راځو سیټینګ 15 ثانیې وروسته د نوي یا د دې نه زیات وخت ورکوو، خو تاسو کوم وخت چې خوښ وي. راځو دلته بارن شکل کې د نوي بلند شکل کې دی اوکې کوئ. دلته یې ګورئ شکل یې دې ته وایي بلند شکل. که دغه شکل خوند نه درکوي، دغه ټرانزیشن دغه انتقال خوند نه درکوي، نو تاسو کولی شئ یو بل انتقال هم ورته غوره کوئ. راځو ډیزالف شکل، دغه بل قسم ده، بل ټرانزیشن ده. تاسو کولی شئ چې د خپل ذوق مطابق کوم ټرانزیشن چې تاسو ته خوند درکوي د دې دپاره غوره او تعیین کوئ. دا د بل قسم ګورئ. ښه بیرته راغللو سیټینګ. دغه وروسته لاندې چیک بکس څه کوي؟ شافل پیکچرز. که چیرته ستاسو تصویرونه کټګوري په کټګوري، مثلا د یوې ورځې تصویرونه دي، بلې ورځې کومه کټګوري ولري، ګروپ بندي ولري، نو که چیرته دغه شافل پیکچرز چیک بکس فعال وي د ګروپ بندي په شکل تاسو ته تصویرونه دلته ښکاره کوي ګجټس کې. او که دغه فعال نه وي بیا د ټولو تصویرونه په غیر منظم شکل کې تصویرونه را اخلي. مثلا یو د یو ځای نه بل د بل ځای نه بل د بل ځای نه، یو د یوې کټګورۍ نه بل د بلې کټګورۍ نه بل د بلې کټګورۍ نه. که دغه فعال وي بیا د کټګورۍ په تنظیم سره تصویرونه دلته ښکاره کوي. مشکل نه ده، عملي کوي انشاءالله پې پوهېږئ. ګورئ تصویرونه راغلل، کټګوري په کټګوري نه راغلي. ګورئ اوس که چېرته دغه فعاله نه کړو بیا مخکې تصویرونه راځي، پخواني تصویرونه. ګورئ په دې به انشاءالله پوه شوي وئ. ښه نو تاسو کولی شئ چې د خپل ډیسکټاپ باندې دغه قسمه شیان هم تطبیق کړئ. خو که چیرته تاسو نوره ګجټس غواړئ، ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک، لاندې راځو ګجټس، یا هم د کنټرول پینل له لارې تاسو کولی شئ پیکچر پزل دغه هم راواخلئ، میډیا پلیر هم راواخلئ، ویدر هم انتخاب کوي، کرنسی هم انتخاب کوي چې تاسو ته بیا د انټرنیټ په موجودیت کې د نن ورځې د آثارو نرخ تبادله هم وښیي او دغسې نور نور نور. نو تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ګجټس له دې ځایه وکاروئ او په خپل ډیسکټاپ باندې ښکاره کړئ. که چېرته نه یې غواړئ نو موږ او تاسو کولی شو چې دلته کلوز بټن باندې کلیک وکړو او خپل ګجټس غیر فعال کړو. ښه بیا راځو کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې دننه ډسپلی، یا هم موږ او تاسو دغه کار د رایټ کلیک سکرین ریزولوشن لارې هم ترسره کولی شو، دغه ډسپلی ته راتلی شو. خو موږ او تاسو راځو کنټرول پینل ته، په هغې کې دننه چیرته ځو کنټرول پینل، په هغې کې دننه ډسپلی باندې مونږ تاسو لږې مخکې خبرې وکړلې، خو په دې کې نور شیان هم موجود دي. راځو که چېرته وغواړو ریزولوشن ښودنه د خپل کمپیوټر دپاره برابره کړو، دلته راځو اجسټ ریزولوشن. هر کله چې به دې باندې کلیک وکړ تاسو کولی شئ چې د خپلې ډسپلې دپاره ښودنه بدله کړئ. راځو دلته ډسپلی، کومه ډسپلی وکارول شي؟ موبایل پی سي ډسپلی اوس فعاله ده. ریزولوشن یې موږ او تاسو ښودنه د دې ځای نه کموو یا زیاتوو. ګورئ څو په څو کې ښودنه ده 1466 ضرب 968 ریکمنډډ، یعنې د عادي سیټینګ ده. نو که چېرته په دې کې تغییر راوستلی شو دلته راځو لاندې تصویر به بیا کوچنی ښیي. ګورئ اپلای کوو یې، هر کله مو چې دا اپلای کړ ګورئ چې کیپ چینج دلته د لیکنه څومره غاټه شوه.
په دې کې تغییر راغلل بیرته یې که موږ او تاسو دا ښودنه زیاتوو یا دل طرف ته راځو ګورئ نور هم غټېږي شکل غټ شو خو موږ ته ډیسکټاپ کوچنی شو دغه پیښې کله کله واقع کیږي نو بیرته راځو سکرین ریزولوشن موږ او تاسو هائی په طرف کو یلونه کوم طرف ځو هائی په طرف ځو چې زموږ او تاسو ریزولوشن بیرته په عادي حالت کې منظم او برابر شي چیرته ځو adjust resolution بیا راغلو اورینټیشن که موږ او تاسو غواړو خپل ډیسکټاپ باندې لیکنه سرچپا کو چپ طرف خي طرف اوس لینډسکیپ ده وړو پورټریټ شکل ته بدل کو هو لیکنه پورټریټ ته بدل شو ګورئ کیپ چینج موږ او تاسو کینسل کوو بیا راغلو پورټریټ نه لینډسکیپ فلپ ګورئ په بل طرف به وړي ها معکوسه سرچپا خو مونږ کړل شو د دې نه هم استفاده وکړو یا هم پورټریټ فلپ د بل طرف ها ګورئ هلته چپ طرف ته شو موږ او تاسو دا هم کړلی شو چې وکړو خو د دې لپاره شارټکټ په وینډوز ایکس پی کې یا په هغه کې هم موجود ده چې کنټرول آلټ ایرو کیز په دې کار نه کوي خو ان شاء الله نورو کمپیوټرونو کې به دغه کار کوي کنټرول ایرو کی اپ ایرو کی کنټرول آلټ اپ ایرو کی ډاون ایرو کی تاسو کولای شئ چې د دې نه هم استفاده وکړئ ښه بیرته راغلو ریزولوشن ته که چېرته موږ تاسو وغواړو دغه ډسپلی چې اوس ښکاره ده موږ ته یې ښکاره کړي څنګه آیډنټیفای په دې شکل کې به یې ښیي ډیټیکټ کوئ یعنې وصلې کوي اوس راځو وروسته کنیکټ ټو پروجیکټر اډوانس سیټینګ هم تاسو کړلی شئ نو د دې کې دننه اضافي نوره معلومات دي تاسو کړلی شئ چې د دې نه هم استفاده وکړئ خو د هغه په دې ځای بس کوو ځکه چې ډېر وخت نیسي راځو دلته لاندې راځو کنیکټ ټو پروجیکټر که چېرته تاسو خپل کمپیوټر غواړئ د یوه پروجیکټر سره وصل کوئ نو کړلی شئ چې وصل یې کوئ که چېرته یې کار نه کولو تاسو کولی شئ چې دغه ځای ته راشئ کنیکټ ټو پروجیکټر یا هم په کیبورډ کې وینډو لوګو کې جمع پی پریس کوئ هر کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړ دغه د کنیکټ پروجیکټر اقسام تاسو ته راځي کمپیوټر اونلی که چېرته دغه فعال کوئ فقط کمپیوټر به د کمپیوټر په مانیټر به معلومات ښکاروي پروجیکټر باندې به یې نه ښیي که چېرته ډوپلیکیټ به انتخاب کړ په دواړو باندې یې ښیي که چېرته ایکسټین یعنې پراخ شکل کې او که چېرته پروجیکټر اونلی بیا به فقط په پروجیکټر ښیي ستاسو کمپیوټر باندې به ډسپلی نه ښایي مشکل نه ده تطبیق کوي دې نه وروسته میک ټیکسټ اینډ ادر ایټمز لارجر آر سمالر تاسو کړلی شئ چې لیکنه غټه یا کوچنۍ جوړه کړئ مخکې په دې باندې خبرې وکړې مشکل نه ده کنیکټ پروجیکټر نه خبرې وکړئ ډسپلی سیټینګ باندې وغږېدلو د دې ځای نه هم کړلی شئ بیرته وروسته باک ته راځو کنیکټ پروجیکټر په دې باندې هم خبرې وکړې وروسته دې نه ورته اجست کلیر ټایپ ټیکسټ په دې باندې هم خبرې وکړلې مخکې نو هر کله چې دغه اجست برابر کا کلیر ټیکسټ ټایپ صفا ټایپ د لیکنې ټرن آن کلیر ټایپ دا معنا چې فعال کا وروسته راځو نیکسټ په دې کې موږ ته ډسپلی راکوي دغه صحیح ده نیکسټ او صحیح ده د دې نه وروسته کومه لیکنه دغه لیکنه صحیح ده او که دغه لیکنه کومه لیکنه تاسو ته خوند راکوي کوم ټایپ خوند راکوي هغه انتخابي نه وروسته نیکسټ د دې نه وروسته په دې لیکنو کې په دې څلورو کې کومه یوه لیکنه صفا ده دغه کومه لیکنه چې تاسو ته خوند راکوي هغه انتخابي نه وروسته نیکسټ په دې کې کومه یوه همدغه صحیح ده په دې کې کومه دغه نیکسټ او ډسپلی څنګه شو فینش خو که چېرته غواړئ د دې لیکنې نه اضافه خپله ډسپلی غاټه وښیئ نو کولی شئ سیټ کاسټم ټیکسټ سایز ډي پی آی موږ کړلی شو چې د لیکنې اندازه پراخه کړو سلفس د عادي سایز کړلی شو چې د دې نه پر 115 ګورئ دلته
پکسل اضافه کیږي 9.8 دومره پکسل پر انچ 1.5% په یو انچ کې څومره دي 1.5 پکسل که ډېر اضافه کوو 150 ګورئ چې زموږ لیکنه غاټه شوه د عادي حالت نه نو که چېرته دا اپلای کو ستاسو کمپیوټر لاګ آف ته ضرورت لري نو هر کله چې لاګ آف کړ دغه به بیا تطبیق کېږي خو اوس فعل حال ځکه نه کېږي چې موږ هر کله دا تطبیق کو نو کیدای شي دا ویډیو کې مشکل راشي نو زه اوس د دې نه صرف نظر کوم تاسو په خپل کمپیوټر کې تطبیق کړئ چې د دې سٹارټ مینو د نورو آیکنو د نورو پروګرامونو سایز اندازه کې به فرق راغلی وي هغه به اضافه شوي وي صرف که کسټم ټیکس د دې نه هم اضافه کولی شئ څومره تر 200% پورې تاسو کولی شئ ګورئ دلته دومره به لیکنه غاټه ښیي نو موږ بیرته راځو عادي سایز څومره ده سمالر یا هم دلته څه ورته وایو 100% تاسو خوښه ده کوم یو چې خوند درکوي مشکل نه ده ښه نن درس په همدې ځای بس ده تر بیا د خدای په امان